السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په موضوع کې به وئ. دوستانو، ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. دوستانو، د بنیر سره تعلق لرونکي یو خاوند ظالم خپله ښځه په چاړې باندې حلاله کا. دوستانو، په څه وجه حلاله کا؟ ټول حقیقت تر سره په دې ویډیو کې شریکوم. دوستانو، خاوند ولې دومره مجبور شو چې خپله ښځه یې قتل کړه؟ دوستانو، اسې ښځې کومه غټه ګناه کړې وه چې دومره ظلم ورسره خاوند وکړو چې په چاړې باندې حلاله کا؟ نو دوستانو، مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم. دوستانو، که تاسو د مکمل معلومات نه ځان خبرول غواړئ نو دوستانو زموږ ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ. دوستانو، ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زمونږ په دې چینل کې نوي وئ نو زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي. او دې سره د ټلۍ نشانه مو وي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. دوستانو، ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د بنیر سره تعلق لرونکي خپل خاوند ظالم خپله ښځه ډېر په بېدردۍ سره قتل کړه. دوستانو، دا ویل کېږي چې 15 کاله یې کېدو چې واده یې کړی و. دوستانو، دا خاوند یې بدعمله و، یعنی چرسي و. دوستانو، دا ویل کېږي چې دا خاوند د ښځه د غرمې مونځ نه چې کله د ماسپښین مونځ وشو د هغې نه بعد دوستانو په چاړه باندې حلاله کا. او دوستانو، دا ویل کېږي چې خاوند چې کله گرفتار شو نو هغه دا خبره وکړه چې ما دا خپله ښځه د ګاونډي سره په موبایل خبرو باندې ټینګه کا. نو د هغې نه بعد ما دا نشو برداشت کولی چې دا ما پریښې وي. نو هغې نه بعد دا ما په چاړه باندې قتل کړه. ځکه چې زما په کور کې نور څه نه و نو ما چاړه باندې منډه کا او زه په غوسې کې وم نو ما قتل کړه. دوستانو، خاوند ډیر زیات خپه او دا خبرې کوله چې زمونږ د پښتو معاشره ده نو د دې په وجه باندې مونږ دا شی نو نشو برداشت کول او د خپل غیرت په نوم باندې زما خپله ښځه قتل کړه. دوستانو، یقینا چې ډیر غټ ظلم او زیاتی کړی دی. دوستانو، نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، شکریه.